دوی متاسفانه چې موږ په افغانستان کې دا څو ټوټه کړلو چې 12.5 غیر رسمي شکل باندې موږ وزارت عدلیه کې ټوټه کړلو او 15 تقریبا 15 رسما ټوټه کړلو 15 هغه په دې معنی چې 12 غیر رسمي جوازونه په افغانستان کې توزیع شوي دي په مختلفو نامو باندې دوی ته پروژې ورکول شوي دي د مختلفو سفارتونو دا اوس تاسو دا اوس وینئ چې دا خلک ځي دا له ویرې ځي دا ډېر خلک کم خلک مصداقي اکثره دا له ویرې ځي دوی خیانت کړی ده سفارتونه معاشونه خوړلي سفارتونه پروژې راباسلې دي د همدې ملت د همدې خاورې په مقابل کې قسم پروژې کړي موږ ټوکر کړو هغه او وزارت عدلیې کې به 10 نفره به ورتله 10 نفره به یو جواز اخیسته چې دا شرایط ډېر اسانه کړي وو یو تاسو د یو ملک په یو ملک کې 12.5 اساسنامې وي هر شورا هر سازمان ځان ته جدا اساسنامه ولري ځان جدا اساسنامه دې راټولول به ډېر سخت وي متاسفانه دا یو قد دا رقم کړی بل خبر دا موږ په قومونو تقسیم کړو سره اکثره پښتانه په قومونو تقسیم کړل په هر قوم ته جدا شوراګانې جوړ شولې بیا هم دا رقم په کلو کې ځوانانو ته شوراګانې جوړ کړل دلته ټوکر کړلو ملکانو اتحادیې جدا کړلې حتی موږ تاسو په دې کابل ښار ګورو که دا غریبان چې دي مزدوري چې کوي دا معنی ډېر ګران ده په دې معنی زه دوی ته بې احترامي کوم ډېر زیات احترام ورته لرم موږ اکثره ته که چلف شو دوی ته اتحادیې جوړ کړي دي جوازونه ورکړي دي موږ ټوکر کړلو خو اوس خوشبختانه دا فضا رامنځته شوې ده چې د پای ټکی کې خپل هیواله هېڅ کړو او دغه فضا سره مخته لاړ شو. بله راځو دې ته په افغانستان کې تروریزم اوس شته او که له منځه لاړ؟ تروریزم اول هم په افغانستان کې نه و بلکې دا خارجیانو چې تروریزم ته او دا بهرنیانو د افغانانو د افغانستان حقیقي او واقعي دښمنانو چې هغه معلوم دي څوک دي هغو رامنځته کړي دي او تل تشویق کړي دي موږ تاسو ګورو په دې وروستیو کې په دې 10-15 ورځو کې دا هڅې کېږي چې بلې نورې ګورې موږ ته وهڅوي دوی ته ما مخکې په قراراتو کې اشاره ورته وکړله د امریکایانو له تګ سره تر اوسه لا 1 ورځې پاتې ده سبا یې انشاءالله دا تګ به هغه به خلاصېږي موږ بل ټول استقالت ترلاسه کوو دوی ته تګ سره سم بره ګورئ دا اشاره هغه کړله په داسې حال کې په دغه څو میاشتې کې موږ دوی فعالیتونه اصلا نه لیدلي دا په دې معنی چې دلته موږ باندې جنګ تحمیل کېږي او دلته خاصې حلقې شته ده خاصې حلقې شته چې تروریزم رامنځته کړي افغانان هېڅ وخت تروریزم نه دي افغانان هېڅ وخت تروریزم طرفدار نه